बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहदान से 15 टर्न हुआ लेकिन पे 15 टर्न किम अल्लाह गवादे मौजू तरानगे किम च हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरायतु की लिखले शविदा कला हयातु शुहदा तजी कला याद रूह तजी कला ताल्लुक रूह तजी कला योशित कला बल कसम दे दुम्र वारते खता शवे दे करा मा तो वही द नबी अलैहि सलाम द पारा सोई हयातुन बेकदर मा यतअल्लमु यतलजु नऊज़ बिल्लाह द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पारा अजाब मनी दुम्र वारू पर खतर बे वही وې د نبی د غوګ نه نیولې دغه سیتاوي د څومره ګستاخیانه کې غیر شعوري تور مرتد پانه سره دي ځنه خیال کول الفاظو کې دغه مور خطا کېږي دیم نمبر بیا مات وای یونس نومانی سے بوکاړوي سے الته چیلنج کړو یونس نومانی د بوکاړوي سے شاګرد هغه مناظره واوره مولا بوکاړوي سے منورته حقیقت یہ کہ یونس نومانی پر آج قیامت ټوټا ہوا ہے تاسو فرمایشي جوابات غواړئ فرمایشي جوابات اگر پیغمبر د چانه د کړي مونږ تاسو سوق دویم نمبر در حیات دنیوي بار بار یادای دا تسکین صدور سے نمبر 280 دا دی وای حضرت نانوتی حضرت تانوی کی اس تصریح کے پیش نظر حضرات علماء دیوبند جہاں ان حضرت سلم کی حیات جسمانی اور حیات دنیاوی کا لفظ بولیں گے تو اس سے یہی مراد ہوگی کہ آپ کے روح کا بدنی دنیا سے تعلق ہے نہ یہ کہ تمام احکام میں یہ حیات دنیاوی ہے چې یو ځل له اوسې وضاحت وشي مونږ په هغه څه ټایم مړه کوه دریم نمبر وي جسدي مثالي بر 23 علماونه پیش کوم او زمام مسلک نه دی مسلک مې نه دی عقیده مې نه دی 23 علماونه خپل عقیده تراشه هغه پیش کړه ته سره په ګډوډ سره شوی به صوفی کرام بار به یاد هغه جسدي مثالي مولوی صاحب صوفی کرام جسدي مثالي مستقل نه غړي اگر جسدي عنصري سایه مري ته پنځ پیره جسدي مثالي مستقل مټیریل نه غړي دویم نمبر صوفی کرام جسدي مثالي د جسدي عنصري سره تعلق منی دا وګر تانوی بابا د صوفی کرام سرخیل له 223 حضور سلام هغه وی د روح مبارک د جسدي مثالي چې دا هغه روح متشکل شي په جسم د جسدي مثالي په عنصري په شکل کې بیا د قرو تعلق سره تلبس منی مې حواله پیش کړی دا روح په جسد عنصري قبر کې دن منی تا صوفی کرام پر منی دجل نو ولی کار اخلي صوفی کرام چاته چې شرک وایو نن قران نشته نن حدیث نشته نن صرف او صرف سړی لاړو د چا صوفی کرام دروازه وټکول هغه خبره نه منی د يهودو په شان تنیم منم نه بنه دریم نمبر او د عقیده پر ماوتل چې متواتر دلیل راوړه کنه ته ولې شنو مرغانو پر ویت پسین خطه غریب پاګه کې خاموش دي دریم نمبر د شنو مرغانو ولا ریوت مولوی صاحب د قران نه ثابت شو فعل قتل پچاوارد شوی د نسته په جسد عنصری باندې قران ویل هغه حیات ته مونږ جسد عنصری حیات ته د شنو مرغانو روایت نه ثابت شو چې روح هم حیات ته پاغیم ایمان راوړو پدیم ایمان راوړو پنځپریانو د حدیث هغه مطلب واغستو چې قران نه پس انکار وکړو دلالت النص پر خبر دغه قران نه انکار وکړه دغه حدیث منل نو تاسو دله انکار بل عمل بل حدیث نو مرکو بهرحال دغه نه پس بیا راغی ویره براهین قطعی پیش کړنو براهین قطعی خو ما پیش کړنو چې په دې قبر کې پیغمبر ژوند لري اجماع ده براهین قطعی تړون وی کونو ته ونه ورېدو په دې قبر کې په خپل بیا راغی نه پس دی راځي ویره اگتی بگتی ما خو سلور ایتونه د قران ویلا ځان مې یو خبره نه کړی به دا غل تواتر حوالی مې پېښله اجماع مې پېښله دا اگتی بگتی وي خپل ایمان خیر منو کچره دي نه پاسيږي بهر لدینه پس در اعظم مر اجماع حوالی له سپیش کړی وي یو لسمه حواله په دې مسله باندې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مجمعین اجماع ده صحابه کرام رضی الله عنهم دا زما سره بخاری د منځ خطبه صدیقه ګور په دوه سيزونو باندې اجماع شوی و ان محمد القدمات نمبر 1 نبی علیہ السلام باندې راغله دي دویم لا یذیقک الله الموت الکا ابوبکر صدیق راغه مخ مبارک اخکار کو او پنځبریان وای مخ کار کولم نشته بخاری نه سری انکار کوي مخ اخکار کو ورته یا نبی الله ابوبکر صدیق ته اې د الله نبی به ورته لا یذیقک الله الموت تین ابد الله په دومر ګونه نه در کوي یو مرګ په دنیا کې راغی دویم مرګ په عامو اماتو باندې په قبر کې سوال جواب نه پس تاریخ ولکې ټول چاري نو لیکلي د انبیو د پاره دا دویم مرګ نشته دا مولوی صاحب لاندې وګوره تمسك بهذا من انكر الحياه في القبر وجيبنا لسنه المثبتين لذلك ان المراد في الموت اللازم من الذي اثبته عمر بقوله ولباسن الله دی وی د معتزله او د پنځپیران چې څنګه خطبه صدیقه پر نه استدلال کوي دنه څنګه استدلال کوي معتزله پنځپیران دی وی په دې باب کې او د اهل سنت د طرف نه جواب ورل شوی دی چې هغه د حیات ثابتای دیوس ول احسن ان يقال ان حیات رسول الله لا يتعقبها موت بل استمر روحيا والانبياء وحيا في قبور يصلون د خطبه صدیقه اکبر مطلب سره انبیاء کرام باندې دویم قبر په قبر کې نه تاریخ ولکې ام دغه خبره حاشیه بخاری جل 1 ما پیش الله عمدۃ القاری 1657 باندې لیکلی فتح الباری هم پیش کړی د مولوی صاحب او ماهنامه تعلیم القرآن 29 نمبر صفحه هغه هم لیکلی د مولوی صاحب دیم وای د دین یو په دنیوي مرګ باندې دویم د قبر په حیات باندې استاد شیخ الاملا خان صاحب لیکلی دي صفحه نمبر 31 کې ماهنامه تعلیم او پنځپیران سوی د خطبه د صحابه کرامو د اجماع نه خلاف دی وای کله چې
مرګ راغی مولوی صاحب توجه غواړم روح د جسد عنصري نه وایستل شو جسد مثالی کې داخل شو د قیامت پورز به روح د جسد مثالی نه وباسي عنصري کې به داخلي د قیامت پورز د پیغمبر د پر بل مرګ ومنو د صحابه کرامو د اجماع د انکار وکړو قدم به قدم کله قران انکار کله حدیث انکار کله اجماع صحابه انکار ورپسې ور رواني پتل کې اخري منزل بده شي برحال مسلو ایتونه د قران پیش لاله داغې نه پس ما تاسو ته مولوی صاحب هغه تواتر پیش کو داغې نه پس مجمع امت پیش کو دریم نمبر راځم اوس دلیل ته احادیث ته خو د احادیثونه مخکې مولوی صاحب تاسو عقیده په دې باب کې سره تاسو پټوي دا وګوره اول نمبر نفي سماع الاموات په دې کې صفه نمبر دا پنځپیرانو عقیده سره دی چې نه ښکاره کې شرمېږي پی وہی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ عالم برزخ میں ان کے ارواح کو ان عنصری یعنی ان دنیاوی جسموں کے ہم شکل اور مماثل مشو کافور کی مثالی اجسام عطا کی جاتی ہے وہی دغه جسم عنصری دنیاوی په شکل کې د دې په عوض کې انبیاء کرام ہوتا هغه مشکی کافوری مثالی جسموں میں ملاویږي اور ان کا مقام و مستقر یعنی رہنے کی جگہ جنت کا اعلیٰ ترین اور سب سے اونچا درجہ اعلیٰ لیے داس تاسو عقیده رضوانانو مو پټو ښکاره کې په نریش بشانته زمونږ بشان عقیده ښکاره کې دلیل قسم دې خپل خلک مراغلي دم تاسو ته نشدلې ونی دي کروغ دي دا وایي چې عقیده تر اوسه پورې پته نه لګيږي دا نیلوی صاحب دی حدیث صفحہ نمبر 492 میں باندې وایي اس انبیاء علیهم السلام کے اجساد طیبہ میں نہ حیات برزخی ہوتی ہے اور نہ ان میں ادراک و شعور ہوتا ہے انبیاء کرامو کی نہ حیات برزخی وی نہ حیات و شعور وی دا نیلوی صاحب وایي به ول ور کې جستر کې ور باندې کولاو کې دا دریم نمبر مستاسو کتاب ته مسلک شیخ القرآن دیم وایي دغه ان کے ارواح کا تعلق ان کے قبروں میں مدفون ابدان سے نہیں ہوتا بلکہ جسم مثالی ورته ورکیږي پاکي سره ژوندې دا مولوی صاحب او بنیلوی سے 554 باندې اور صحیح مسئلہ کې عالم برزخ میں ان ارواح کو ان عنصری بدنوں کے ہم شکل اور مماثل مشو کافور کے مثالی اجسام عطا کی جاتی ہے اور ان کا مقام مستقر جنت کا اعلیٰ ترین اور سب سے اونچا درجہ الکا جسد عنصری سره په قبر کې مړ لې رکانی پشان پروت دی پنځپیران وای ټوله دنیا ورته ورځي زموږ پیغمبر خپل قبر مبارک کې حیات دی پنځپیران وای نه کانی پشان پروت دی بل جسم اور کړه فقط جسم سره تل ژوندې راغی عقیده پټي شرمېږي پی الکه عقیده غره شرم شي نه ښکارې کې مشرانو کتابونو کې لیکلي و درې جلد کتابونه په لیکلي ونن بغه صم بكم عمي فهم لا يرجون راجي باقي طرف دا تاسو بل مولا لیکلي عقاید علماء اسلام صفحہ نمبر 129 هغه وای روح کا تعلق بھی برزخ اور مثالی جسم سے ہوتا ہے زمینی قبر والی جسم عنصر سے نہیں انہیں مثالی جسموں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نماز الا کدا چې منځونه کوي دا سکه یا په جسای مثالی سره نور جسمونه دا جسمونه نه د پیغمبر چې کوم دنیا کې او د دینه بهتري جسمونه دا نیلوی سے صفحہ نمبر 45 مقالات نیلوی کے وہی اہل اسلام کا عقیدہ اہل اسلام نے پنجپیریان مراد دینور اہل اسلام نہ سوئی بعد از وفات انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مبارکہ موهوبہ اجساد مثالیہ میں داخل ہو کر اعلی الین میں تشریف لے جاتی ہے اور بیا وہی وہ سوق چې پر قبر کی حیات قائل له اداره اندوانو د منافقانو عقیدہ نیلوی سے استاد وہی دا 50 منافقت الزم په قران په حدیثو په پورا امت په صوفیا او محدثینو فقها او متکلمینو په ټول باندې پته تاسو لګوي بهرحال دا زمخ قسم ستاسو مشرانو دا ټول لیکلي دي ما د ستاسو عقیده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسم عنصرین روح وتلو جسد مثالی ورته ملاو شو په دې قبر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مړل څه قسمه حیات نه حاصل جسد مثالی سره الته ژوندې په جنت کې په دې یو ضعیف دلیل راوړل ضعیف حدیث چې نبی علیہ السلام په دې قبر کې مړل او الته په الله لین په جسد مثالی سره ژوندې خپل موضوع پر دې آیات شهدا او په یاد روپ سے منډي په دې نخلاصيږي چې مخې ترغلې سترګرنا کا دویم نمبر زمره دینه پس هغه دلایل ته پیش کوم دا زما سره د ټولو اول مسلم شریف دی جلد نمبر 102 او څنګه چې منیر شاکر بخاری پس ټوغي کوله د قصې خزر حیات کوي هغه وی بخاری روایت بخاری د دې چې کوم استهزاء مت سید ملتانی کوله هغه منیر شاکر کې اقا خزر حیات کوي خو خزر حیات تر اوسه پوری د اشاعت توحید مشرانو توهین نه شروع کړي نو باغی فتوی د منکر حدیث نه لګي ورنه قسم دې کوم فتوی چې منیر شاکر کوم مسلک چې منیر شاکر دی کوم مسلک چې هغه د دیو د بل مشرو اقا مسلک هغه د خزر حیات ته ویډیو تر ته خودش چې بخاری استهزاء په کوم انداز سره کوي دا مسلم شریف دی مولوی صاحب صفحہ نمبر 268 پنځم نمبر دی عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت في روايه حداد مررت على موسى ليله اسري بعند الكسب نبی علیہ السلام وې د معراج شپه د روز شګو د ډیره کې پس مکه باندې تر زمره کا اسمان کې نه وهو او موسی علیہ السلام قائم ولاړو یصلی فی قبری منځ کو په خپل قبر کې په سلور د الله بندګانو د حدیثو د ذکر منکرین راغلي نبی علیہ السلام په دې ځمکه روانو موسی علیہ السلام په قبر کې ولاړو ما په خپل سترګو ولیدو منځ کو الکه په قبر کې ولاړو منځ کو د حیات دلیل لکه ممات دلیل دا تعلق دا هغه تصرف د برزخ ثابت شو که نشو
وای پیغمبر نه منم خضر د رسول الله نه مشر دی نعوذ بالله زه مخکې دلایل پیش کوم ورته خپل عقیده حیات النبی تراشه شهدا او حیات زما واستانه د زیره بس موضوع نه داغه نه یادې ورو د موضوع تراشه ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه ولنۍ خبره ده چې دی وایي چې بقدر ما يتعلم ويتلذذ کې د نبی صلی الله علیه وسلم د پر عذاب ومنو ما د الله بنده ز حیات بقدر ما يتعلم ويتلذذ منم نو چې چاله عذاب یا غلا د خدای بنده دی کو ما عموم کو ته پدې نه پويږي نبی صلی الله علیه وسلم د پر ثواب بقدر ما يتعلم ويتلذذ حیات مې ویلې حیات د الله بنده تا خو خالص دې ظلم تو دجل ته دې بڑا والده بیا دی وی جنابان وای ته فرمایشي جواب غواړې ستا فرمایشي نظریه دغه کې بدنه خامخه فرمایشي جوابونه غواړم بیا دې ما ته وای چې یونس نعمانی صاحب داسې ما ویل یونس نعمانی صاحب ساده مشر نه مطالبه کړې و چې روح په جسم کې دننه د بهر دا پنځم ټرن دې زدر نه مطالبه کوم تام جواب را نه کو د مشر په نقش قدم باندې روان یې بیا وای چې جسم مثالی خو د صوفیانو مسلکو تا قران پرې نه خو قران دې پرې خو د حدیث دې پرې خو صوفیان دې واخیسته ما درته ویل قران می درته پیش کړی دی حدیث می درته پیش کړی دی بیا می درته دا غینه بعد علماء دیوبند پیش کړی دي او بیا می درته ویل چې ته په جسم مثالی رد کې د ازد علماء دیوبند دفاع کوم د خپل ځان نه زما موقف سره زمرو په جسم کې نشته هغه می درته ثابت کړی دا شاته مولانا صاحب دوه کسان دي وختینه دغه ته دی مینس کې کینولې ماته خان دي لکه سیټ شي وای زیاتی کسان می دغه کړی التماته ګوره خان دی دیو خان دی ولی شاته شي سیټ شاته خو هغه دی خالص نږدې کې نو هغه خان دی زبا کومه خو هغه چې حالت ته مخامخ کې نو خان دی سړی توجه خرابه زما دا ټیم مدرا وګزر دا ټیم تاسو سوال تکې نه کنه تاسو سره راغلی وګزر ستابه کسانو ټک زګه کوم چې ما ته مخامخ خان دي نو خو ته وای هغه به سیټ ټکم کنه ته ته خود الاول ما دند کینول ما سر راځي نه دا به هغه سیټ ټک دا به سیټ ټک خان نو تاسو خان دی نو تاسو خان دی ولی دا هغه ته خان دی ولی ودی جاړي کار د جاړه نه و جاړي کنه خیره مده جاړه داسې کېره خاطر عثمان ټیم سره دی یو منټ وړي ګوره مفتي صاحب فیضل حسین صاحب یو خبره کوم د ملګری الته مخامخ ګوري چې سړی ته خان دي نو زما ملګری خان دی هغه ته ما خان ده کنه اصل لکه انسانيت خبره خدا کنه خا وکې دی جیو نه فاسدو خبره نه کومه خندا خبره کوم پکار د چې تا وته ویلې کنه جی بس دا د فقر زه خوان کيما بس زه شو په خبر دې ته ما کم ویلي خو بس ته جو الله پاک چې را په خړې د وسر سکے ته زې کنټرول ما کنه زې کنټرول ما وسل زه خو تاسو خپل ملګری کنټرول کړئ ما ته وکړي دې بسم الله الرحمن الرحیم ګورځي تاسو مخکې خبر وکړو براهین قاطعه وجنبان به کې لیکلي چې ما عقیده ده پدمانه خو ته پتو لګولې چې ستاره جسم مثالی ده موقف چې د معراج د شپې دغه د پاره نقل کړي ده معتزله ده اسلام مشر ده فتوا نقل کړي ده یو خبره دویم دا جنابانو تا چې دغه وی جنابانو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایلی چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دوه مرګونه نه جمع کیږي دا زما سره ما ثبت من السنه دی وی جنابانو په دې کې وی سو اقوال لی یو قول دا دی وی جنابانو وی په دې کې واشار بذلك الى الرد على من زعم انه سيجيء وی په هغه چا باندې رد چې هغه چې نبی صلی الله علیه وسلم دوباره ژوند کوي بیا راځي دوه درې اقوال نورم دي خو زه ته دا خبره کوم دا به وګوري صبر چې زه ورسو حواله جات لول درکم بیا په اخر کې وی جنابانو وی وقيل لا يجمع الله موتك وموت شريعتك هذه مراد دل الله پاک بستا د مرګ او استاد شریعت د مرګ د ډومس کې جمعواله نه کوي نو دوه مرګونه یو نه مرګ دا غي مراد یو د شریعت مراد دی او بل چې دی وی دا کنایه ده د دویم کنایه د مرګ دا کنایه ده د کرب د مصیبت نه
یعنی لا تلقى بعد کرب هذا اليوم سنه دینه بعد به پتا باندې مصیبت ناراضي دا ولا ورکو دا مال واپس بیا راوړ خو اوس ګوره زما سره مین پوینټ کی خبره بس دا ګوره وتا زدا وایم جنابانو چې د دې آیت کریمه نه دا کوم ځای ثابتېږي چې ستاسو مشر ویلي چې روح په جسم کې دننه دی د دې آیت دا مطلب چا ویلي راته وکړ دا نشي ثابتولای بزرګانو او دا نه ثابتولای شي بیا دی وایي چې ستاسو مشر د بخاری استهزاء کړی تا نن د حدیث مسلم استهزاء وکړه حدیث مسلم بس دی هغه کې د ګستاخی الفاظ دی وی او د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث بیا ادبی او ګستاخی دی وکړه بیا جنابانو نور خبرې هم دی کوي خو زده تداوی ما چې ستاسو مشر خدا لیکلی په دې ځای کې چې د شهید په جسم کې روح دننه دی دا تا ثابت نه کړه دې مشر دی لیکلی د نبی په جسم کې روح دننه دی دا ثابت نه کړه او زه درته وایم زما موقف څه دی اصلي موقف واخله دی وای جسم مثالی خطه او بره ما درته دا خود لاول کې مې خودلې دي د برهانی جلیل چې د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم مبارک کې روح نشته بیا مې درته ګوره د آیات ساته دی یادګار سیمینار کې هم دادي مونږ دا وی جنابانو سب 160 کې چې جنابان موسی اب صلی الله علیه وسلم کی روح مبارک خارج ہو چکی ہے اور اب صلی الله علیه وسلم کی دنیوی زندگی ختم ہو چکی ہے جنابان دی وی مونږ چې نبی صلی الله علیه وسلم د جسم نه روح وتل جسم کې روح دنه نه جنابانو په دې کتاب کې را د مسلک اعتدال په دې کتاب کې هم د لیکلي دي جنابانو مونږ وایو چې کسی میت کی روح بشمول انبیاء علیہ السلام قیامت تک بدنی عنصری میں عادتن لوٹائی نہیں دی جاتی جنابانو مونږ دا وایو روح په جسم کې دنه نه نشتا او جنابانو کته دا د مشرانو موقف نه دی دا زما سره مسالک العلماء فی حیات الانبیاء د قاضی شمس الدین سے کتاب دے دی کی دے لکھی وہ جنابانو قیامت سے پہلے نفع ارواح فی الابدان نہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہونا ہے نہ شہداء کے لیے نہ اولیاء کے لیے جنابانو منگ داوی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم په جسم کې روح دننه نشتا استاد مشر وای جنابانو د نبی صلی الله علیہ وسلم په جسم کې روح مبارک دننه دی دا مې دوه درې ځلې خو دی دا چې ته ما ته نشي ثابتولی او د حیات د قیامت ورځې پورې ستا په ذریت کې یو کس چې دی دا نشي ثابتولی یو خبره دا دی وایي جسم مثالي ته منې ما درته وایي دا مولانا عبدالحی صاحب مني هم په دقه انداز باندې چې جسم مثالي کافوري دی که په دې څه فتوه لګېده په دې ولګوه بیا مې درته ویلي مخکې مې پیش کړي دي په دې شرح الصدور کې علامه سیوطي صاحب هم وایي ارواح الانبیاء تخرج من جسدها ويسير مثل جسدها مثل المسك والکافور جنابانو دا خبره علامه سیوطي صاحب کړې ده بیا که ته دا خبره تاسو کړي د روح المانی دا وای جنابانو واما جسد مثالی تعلقت به روح صلی الله علیه وسلم کچرته دا ته دا زما سره ګوره تفسیر مظهری دی وای قلت واما ذکر في ارواح الانبیاء ان تصير بمثل صورتها المسك والكافور يعني ان لها اجسادا كاجساد الانسان وعبرها بالمسك جنابانو دیم وای چې دغه جسم مثالی نبی صلی الله علیه وسلم لا او انبیاء له په دې اندازه ملاوي زما درته مخکې ویلو زما موقف دا دی جسم مثالی زده تطبیق بین النصوص د پاره منم زما موقف دا دی د نبی صلی الله علیه وسلم جسم مبارک نه روح وتل دی او دا روح مبارک به د قیامت پر ورځ دی جسم مبارک ته راځي د دینه مخکې به د جسم کې نشته دا زما موقف دی او مخکې مې درته خبره کړې و اوس دا زما سره صحیح البخاری دا دې کې ګوره جی دې فرمایي وعن عائشة رضي الله عنها دا تذكرة الموتى رواه ياسين سيد تذكرة الموتى رواه عن عائشة رضي الله عنها قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بشكواه الذي قبض فيه فسار بشيء فبكت ثم دعا فسار بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقال سارني النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبض في وجعي الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهلي يتبعه فضحكت دیکھ جنابانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارکی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ذرا وغختم ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو خبر وکړه ما وجړل بیا بل خبر وکړه ما وجړل بی بی عائشہ ته تاسو کوي دا سم مسله نبی صلی الله علیہ وسلم وی چې زو وفات کېږم ما وجړل بیا راته چې زما په خاندان کې با اولنې شخص چې تاسو زما سره ملاقاتي وی په دې باندې ما وخندل دا زما سره تذکرۃ الموتى د جنابانو دا د علامه قرطبی صاحب دی کې لیکي عن الحسن البصري قال اذا قبض روح العبد المؤمن عرج به السماء فتلقى ارواح المؤمنين دري حوالي راولي دي چې کله د انسان روح د جسم نوزي نو برزي بیا د مؤمنانو د روحونو سره ملاويږي د دین معلومه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته بی فاطمه دغه خبره چې ور سره واخلې ملاقات بکیږي د ملاقات د روحونو دي او دا د دې زینه ثابتيږي دې ځکه هم دې فرمایي وقد اخرج النسائي عن ابي هريره رضي الله
رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم باخله کوي فیاتون به ارواح المؤمنین و جنابانو د روحونه جسمونو نوزي بیا تلاړ شي او بیا د مؤمنانو د روحونو سره ملاو شي نو نبی صلی الله علیه وسلم بی فاطمه ته به زما سره ملاويږي نو جنابانو د نبی صلی الله علیه وسلم روح به التین علب ملاويږي که روح په قبر کې وي نو بیا څنګه ملاقات وي دا زما سره یو دلیل دا زما سره بل شلم نمبر حدیث جوړیږي د لما ترتیبونه ورکړي دي ګور ورته حدثنا مسلم اخرك عن عروه عن عائشه قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الاعلى بيبي عائشه رضي الله عنها فرمای نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده نو هغه مرض کې زما په غېږ کې پروت د الفاظ به ویل اللهم الرفيق الاعلى جعل يقول الرفيق الاعلى دی بل حدیث کې عن عائشه رضی الله عنها بیا فرمای ورأس على فخذ عائشه غشيا علي بيبي عائشه رضی الله تعالی عنها وی د نبی صلی الله علیه وسلم سر مبارک زما په ورون باندې پروتو بهوش شو فلما فاق کله چې بهوش کې راغی شخص بصرو نظر اوچت کو نحو سقف البيت اسمان طرف ته ثم قال بیا وی اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى دا زما سره ګوره شرح الصدور د دې کلاس کې د نور دلال ویم دي شرح الصدور کې علامه سیوطي صاحب سوی ګوره وی فلا شك ان ارواحهم عند الله في اعلى عليين هي شك نشتا چې د نبی صلی الله علیه وسلم روح هغه په اعلى عليين کې وقد ثبت في الصحيح او دا په بخاری شریف کې راغلي دي نو جنابانو زما دا قول زما د پاره چې دی زما د حدیث زما د پاره دلیل ګرځي قال ابن رجب دا یو حواله دا زما سره احوال القبور د علامه ابن رجب سے دی وقد ثبت بالصحيح ان اخر كلمه تتكلم بها رسول صلى الله عليه وسلم عند موت اللهم الرفيق الاعلى واما الانبياء عليهم السلام فليس فيهم شك ان ارواحهم عند الله في اعلى عليين دا علامه ابن رجب سے وای دغه حدیث نه معلومیږي چې د نبی صلی الله علیه وسلم او د نور انبیاء روحونه هغه په اعلى عليين کې د علامه سیوطي سے بموي او دا جنابانو علامه ابن رجب سے بموي زما دغه آیت او زما دغه حدیث چې زما د لپاره دلیل دی او زما د موقف د لپاره مؤید دی مونږ وای د نبی صلی الله علیه وسلم روح په جسم کې نه دی هغه په اعلی علین کې دی هغه د دین ثابت شو او استاد مشرانو موقف دا دی روح په جسم کې دنه نه دی ته ول نه راځي رحیم وحدان سب شپږ ترونه والا یقین وکړه تر اوسه پورې هغه غریب په موضوع باندې هم نه دی پوهې چې زموږ بحث هغه وفات الانبیاء د کس شه ده الان کې په شرایطو کې لیکل چې په وفات باندې اتفاق ده هغه وخت ور باندې سترګې پټې وي د ښته کړي ده نن حیات النبی موضوع چې کومه اغه الله گواهه د مناظره په خلک ګوري چې اغه ناراضي د مستقر الارواح کې لګیا د موت الاسلام مشر په کې ولس اقوال لیکل دي شیخ طاهر صاحب تاسو مشر کاغه کافر کې کافر کا ورنه مستقر الارواح زموږ موضوع نه د تاسو سره باقي اوس باسو په نمبر 1 دویم نمبر د وخنه ما ورته ول نه ویل دی د 8 نو 20 نمبر دلیل ته دغه سي هوایي غونډه کې ورسېدو جاز په شانتي او تر اوسه پورې غریب ته موضوع نه د معلومه مولوی صاحب د حیات النبی په باب کې په دې قبر کې وایي چې نبی رسول الله مړ غنم د کانی په شانتي پتر عقیده څه قسم حیات الله نه ورم دویم په جسدي مثال سره په لای لین کې ژوند غن په دې دلیل راوړه کړه او تطبیقي اقوال باندې 20 دلایل می پیش نه خپل عقیده باندې نه پیش کړل خپل عقیده ولې نه پیش کړي برحال لاغین بیا وای ما ته به قدر ما تعلمو تلزو ما خود عام حیات ما است عام حیات نه حیات النبی با شروع ده ته ولې ته سي دویم نمبر ما ته وای بار بار دا سوال کوم چې روح په جسم کې دن نه دی کړه ما درې ځله جواب ورکو استاد وو کتابونه مې وشرله چې روح په جسم کې دن نه دی ته حیات وای یا د روح د جسم سره تعلق وي دی ته حیات وای ما حیات باندې قران پیش کو ما پاغي باندې متواترات پیش کړه ما پاغي باندې اجماع پیش کړه په دې قبر کې مې پیش کړه اوس هغه برزخی تعلق برزخی تصرف برزخی تصرفات زرغه قایلی مغمر ته دلیل نه پیش کړه تکل ارواح شهدا هغه طرف ستا خپل کسان چې د مناظره وګوري بچ دا سړی په دې وخت کې وزن پویدو کنه کول است خبره یو طرف ته منډوي بل طرف ته خپل موضوع لګاش بیا اخیره کې ویرا وای اجماعي صحابه ما چې پیش کړي و چې دی د صحابه اجماع په دوه خبره شو اول نمبر په دنیوي مرګ په حقوق باندې دویم لا یذيقك الله الموتين ابدا الله به دوه مرګونه نه درخوي ما باقي اتفاقی موقف د شارحین نه پیش کو چې معتزله په دې سره د مرګ نه استدلال کې هغه معتزله کارنامه وکړل دي ځان ښکار کو دویم نمبر وای پلان کې خو ویل چې دا مطلب کې چې دم نو دغه څه په هر سیس کې اقوال راويسته کیږي اتباع په دې سره اختلافي کې
او پاغي کوم پوره نه وي د الله بنده اق کتاب کوم د يهودو په شانتي کار وکړو دی وی وقيل اراد الله يموت موتة اخرى في القبر كغيره دی وی په قبر کې نور خلق هغه پاغي باندې مر راځي انبيي کرام دغه څه په دستور ژوندۍ هغه عبارت بالکل د مور حلال په وګڼل هغه حذف کړل هضم کړل بغیر د کار نه خبره ختم کړل کتاب هم پوره پیښ کړه بهرحال صحابه کرام د اجماع نه منکار وکړو مخکې به وی بخاری پیښ کو ويرا فاطمه رضی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم زبم بیا پر بس ترازی مرګ اختلاف زما استاد نشته بابا تاغي ته ولې ته وای په دې قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حیات برزخی جسمانی اگر نه دی حاصل مړ جسدی مثالی سره ژوندې په دلیل پیش کا بهرحال ما دلیل پیش کول زما بیا خپل دلیل ته البته پنځپریانو باندې زما تعرضات پاتې خبرسته ان شاء الله کو دلیل نمبر ترازو مخي دا ابو یعلا د الموصلی حدیث جلد نمبر 6 صفحه نمبر 25 دی دلته روایت ده انس رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله مررت على موسى يصلي في قبر موسی علیه الصلاه والسلام باندې تیر شوم دغه په قبر باندې تیر شوم هغه مونږ کو همدغه مستر احمد هم نقل کړی ابن ابي شيبه هم نقل کړی مصنف عبد الرزاق حیات الانبیاء د بهقیم نقل کړی او ردین علماء دیوبند به استدلال کړی د مولوی دا روایت کې په مختلفو سندونو سره پیش کوم د بشر یو روایت په 200 سندونو سره په یو کې الحمدلله پیش کولای شم صرف د په شانتی نه الکه د کوم روایتونو چې د استدلال کې زما چیلنج دی شرایطو کې لیکل شوی چلان دی بر علماء دیوبند مسلم حضرات قول پیش کړي ترشنو مرغانو د روایت دلاند یو مسلم اکابرونو کې یو کس عبارت پیش کا چې د دین معلومه شو نبی سم په قبر کې حیات نه په برزخی هغه په جسدی مثالی سره حیات چیلنج دی زما ته ما د هر دلیل لاندې نقل کړی دی دا وګورم چې فضایل درود شریف صفحه 19 باندې شیخ الحدیث مولانا زکریا صرف الله دی آیت نه حدیث نه استدلال کوي فتح الملهم جلد 276 کې دی دلیل نه استدلال کوي زمخ کی مولوی دلیل نمبر 6 ته زما نسائی شریف جلد 1 صفحه نمبر 204 ان الله حرم على الارض ان تؤجز حدیث دے سے پورا حدیث ہوا عن اوس ابن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من افضل ايامكم يوم الجمعه في خلق ادم عليه السلام وفي قبضه وفي نفقه وفي ساقط فاكثر عليه من الصلاه نبی علیہ السلام نے جمعے پر زما باندې درود زیات ہوئی فان صلاتكم معروض الک درود ہم پما پیش کی زما پر روح جس مثالی نے پیش کی قالوا يا رسول الله كيف تور صلاتنا عليك وقد ارمت يقولون قد النبي صلى الله عليه وسلم الله پیغمبر تبع خوري شوی زمون درود بسنګ پیش کی قال ان الله عز وجل قد حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله پسمک باندې د انبيو جسمونه حرام کړی نبی عليه الصلاه والسلام مرتدا ونویل چې تاسو درود خو ما پرو باندې پیش کیږي روح دی نبی عليه السلام فرمایل نه روح او جسم دواړو باندې پیش کیږي او د دقه نمونه په استدلال کې به رسته خایم علماء دی ان شاء الله دا زما سره صحیح ابن حبان دغه نقل کوي او صحابه تاسو به زمون درود په تاسو څنګه پیش کیږي ول ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء دا زما سره ابو داود شریف دی صحابه دغه تبوس کې جلیک سبق سوستاول ول ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء دا زما سره مولوی سیو ام دغه مستر دارمی دغه صحابه تبوس کو نبی صلی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء دا مولوی سیو سره کبرا د بهقی دی متو ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء مختلف سندونو سره دا ورته علماء دیوبند استدلال اوس مولوی سیو دے نقل کئی مولوی سے وہ مولانا ادریس کاندیل صحابہ کا یہ سوال اور نعاذ رسول کا یہ جواب کی امر کی صریح دلیل ہے کہ حیات سے جسمانی حیات مراد ہے محض روحانی حیات مراد نہیں ورنہ اگر فقط روح مبارک پر درود کا معروض ہونا مراد ہوتا تو صحابہ کرام کا یہ سوال کہ قد ارم تھا آپ کا جسم تو وفات کے بعد بوسیدہ ہو جائے گا اور پھر حضور پرنوب کا یہ جواب کہ اللہ نے زمین پر اجساد انبیاء کو حرام کر دیا ہے سب بے معنی ہو جائے محض روح پر اعمال پیش ہونے کے لیے جسم کا محفوظ رہنا ضروری نہیں آپ جواب میں یہ فرماتے کہ تمہیں جسم سے کیا باس تمہارا صلاۃ و سلام تو میری روح پر پیش ہوگا محض روح پر اعمال کا پیش ہونا انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ حدیث صحیحہ سے امر ثابت ہے کہ مردے کلام تفصیلی بحث کئی یاره دې حدیث کې صحابو چې سوال وکړو دا د روح او جسد دواړه ژوندۍ دي په دقه سره هغه صلات درود سلام پیش کیږي دا علماء دیوبند استدلال کوم تم شریعتونه دلتم تختی خپل کوره د ګیډ نه کتاب الوطن استدلالات کړه معتزله او پشانته د خوارج او پشانته دلته را کابر دیوبند بیا پرې خودا مولوی صاحب زمخ کی دلیل نمبر د زما دا زما سره ابن ماجه دا هم دغه حدیث په تفصیل سره نقل کړي ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبي الله حي يرزق الله پیغمبر په خپل قبر کې ژوندۍ هغه ته رزق ملاويږي او مولوی صاحب دا نیلوی صاحب هم دغه حدیث مبارک تفصیل پرې کړي
دیم دغه حدیث منی البته حیات یو دي خود ساتره معتزله په شان عقیده بیان شرال سنت په دې سره انحراف کوي مخکې زمونږ سب روایت مخکې زموږ دلیل نمبر هغه 12 ته مونږ ما بین بیتی و منبری د زما سره بخاری شریف جلد 1 نمبر 343 دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام متورخی چې زما دا روزه مبارک د جنت باغ دی دا د جنت ټوکړه ده ذکر پنځ پیرو عقیده دارا چې دا جهنم دا د خاورو کند ده الله پیغمبر تصریح او خدلا د بخاری شریف جلد 143 ما بین بیتی و منبری روزه من ریاض الجنه زما قبر د جنت به او پنځ پیرانو لاندې سهارنپوری دیوبندیان ذکر لیکي وان ذلك الموضع بيني تنقل في الجنه دا خاورا چې کوم نبی علیہ السلام قبر مبارک دی پکې بینه دا به جنت ته منتقل کیږي د حجر اسود په شانتي او مونږ څه وایا په جنت کې مړوسی کې ژوند دی وسیږي د دې قسمه حدیثونه ډوړل انکار کوي یو پنځپریان دي دویم نمبر شیعاګان دي پنځپریانو ته تاسو کمزوري سره تاسو ته تکلیف سره ویره که روزه مبارک جنت منو بیا پیغمبر ژوند دی منو الکه شیعو ته تاسو تکلیف سره ویره که روزه مبارک جنت منو بیا ابوبکر عمر جنتیان منو ناغوی ابوبکر عمر جنتیان نه مري پنځپریان پیغمبر په خپل قبر کې حیات نه مري د ټولو مسلمانانو په خلاف باندې یو نوی عقیده قائم کړي الله دې ورته هدایت وکړي دا زما سره مولوی صاحب دلیل مستند امام محمد بن حنبل ما بین بیتی و منبر روضه من ریاض الجنه صفحه نمبر 29 جلد نمبر 4 مولوی صاحب مخکې ما راغی نه استدلال وکړو مصنف د ابن ابي شيبه جلد 16 صفحه نمبر 400 باندې ما بین قبري و منبر روضه من ریاض الجنه دار جنت باغ د جنت کې مړ نه اوسېږي مولوی صاحب ژوند دی پکې اوسېږي دا زما سره مسلم شریف جلد 1 نمبر 446 هغه نقل کوي ما بین بیتی و منبر روضه من ریاض الجنه او دا غیلان دی مولوی صاحب لیکي وای الموضوع بینه ينقل الى الجنه بينه د نبی علیہ السلام روزه مبارک چې کوم ځای دا حقيقي جنت ته حجر اسود په شانته منتقل کیږي لیکن پنځپریان او شیعاګان چې کله مدینه منوره ته راشي یقین نو قسم چې شیعاګان روزه ته نور ځي د قسم پنځپریان تور مخې نور ځي او خلک یې منع کړي مو روزه مبارک ته مورځه په دې ځکه هغه ته کافر کیږي مشرک کیږي شیعه نور ځي پنځپریان نور ځي ذکر دوړو عقیده تبا کیږي الته دا زما سره ابو اولاد المسری الکه عیسی علیہ السلام چې راشي دجالی فتنه به ختمي فقط دجالی فتنو کې به پنځپریت فتنه په خپل عمل سره ختمي د بریلیت فتنه ختم کړي پچویرت هغه هم ختم کړي عیسی علیه السلام منازلېږي هغه بس څه کوي ثم ان قام على قبري د ټول کارون بیا زما قبر تراشي فقال يا مهدا بنوي چې قبر ته مورز شرک ډېر پچویرانو وشانتي ور بشي سلام بو کی لو جيبنه نبی علیہ السلام فرمایي زبر سلام جواب ورک دا ورته نیم چې زما عیسی علیه السلام په خپل عمل سره د بخاری مسلم سره ته مولوی صاحب لاندې هغه زور ته نصیب شوم دا مونږ سم مجموع زوائد دی بذل المجود علامہ سہارنپوری سے رحمہ اللہ فرمائی ظاہر باب يدل على ان المراد بالسلام علیہ السلام عند القبر دا قبر خواته پر عزیز سلام بکئی د پنځپریانو عقیده هوا منصوره وګرځول مخکې دلیل پیش کوم خو مولوی صاحب تم عقیده دی ولی کا ګړ وړ مکوا حیات الشهداء یاد رو پریدا وې نبی رسول په دې چې انصوري سره په قبر کې مړلې په جسدي مثالی سره جوندې نوز بالله او عقیده ولی باقي دلیل شروع کا یو دلیل زوید درنه خو خوانه په دې بسم الله